أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام المقام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دين يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونصرها ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. سورة علماء وطالب العلم تشریف راوړل. عام دوستان کو سره راغلي تاسو ناران جوړه مونږ طالب العلمان ته تاسو زموږ مېلمانه او تاسو ته مرحبا او خیر مقدم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. او تاسو ته خوشاله تاسو په ټول ملک کې زموږ د کمزورې او وړې مدرسې دارالعلوم جامعات عمانیات کې د دورې حدیث یا د جمله او نورو فنونو د تعلم او د زده کړې انتخاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شاګردانو ته چې د نبی علیه السلام شاګردانو صحابه او د راتلونکو خلکو لپاره محدثین و مفسرین و فقهاء و استادان هغوی ته دا وصیت کړی دی چې د اقطار او د اطراف د ځمکې نه به خلک راځي رحبوا بهم هرکلی ورته وایي محبت او مینه ورسره کوئ. نو موږ تاسو ته هرکلی مرحبا او خیر مقدم کوو. الله دې ستاسو رانه قبول کړي او الله دې ستاسو دا مقصد او فکر او سوچ د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. زمانو روبه ورځې نو موږ په دې روبه ورځ طالب علمانو سره د وعظ او د نصیحت یو څو خبرې کوو. تاسو چې په تمسیس کې قلم اخولی قلم د دین شرعي د شریعت علوم څوک په درېیمه درجه کې، څوک په پنځمه کې، څوک په شپږمه کې، څوک په اوله دوره کې، څوک په نوې دورې نه راځي، څوک په اختار تخصص ته راځي. الحمدلله زموږ په علوم جامعه عمانیه کې
تاسو چې کوم څه کې خدامه اوره دا د علوم شرعیه ذکر تعلم دی او مخدمه په موږ د دې لوی احساس دی چې موږ په دې کې دې طرف په بیان پیدا مقلب القلوب الله دی دا مستاسو لکه الله بیان پیدا کوي دا شی د چا د پلان په ځکه الله دا بیان پیدا کوي د چا د کاکا او د مور په ځکه دا بیان پیدا کوي چا درو او بغیر الله د فضل نه تاسو ممکن نه ده نو الله زلون استاسو د مشران دې طرف تمایل کړي تاسو د شریعت له مستحق اصل دې په مقصد مکه د دینه بهترین سي دا د شریعت د علم نه بهترین سي او دا ما ذکر وی چې الله ستاسو انتخاب کړي تاسو له چې مایل کړ الله مایل چا د پلان غره الله مایل چې دا بچی لري څه ما دا د الله د طرف نه چوناو دی دا الله د طرف نه انتخاب دی او قرآن شریف آیت کې مولا اپری دلیل دی الله خپل فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا او دا کتاب ورک کله چې انا موکل دی مستحق دی یعنی تاسو مطالب رب العالمین د استحقاق لفظ استعمال ہے ذکر اللہ اعطینا ونوے وحبنا ونوے اللہ دا اورثنا لفظ استعمال او قانون دارے کہ وارث دا ترکی دا حصے کہ مال دا میت کے دا میسر سے دا میت مال سے کم دا نمبر نمبر دا غیر دا ترکا ما یترکو المیت طریقہ کے وارث حقدار شرعی هغه ایسانه ورکی عدالت ده قاضی له جدد تمام شرعا شریعت مال حساب خلاص ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد نصف دې کړه خدام لشي ترینی مانا یو بچی رو مانا قرآن ویلي ولهن الثمن یا ولهن الربع الورم ایسا وطم ایسا قرآن ویلی نوارس دمونی فرمان کے طریقہ کے رخصتی سے حقداری حقدار اللہ نے تطابق پا اورسنا سرسل ثم اورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اذا کم خلق ما چناو کل منتخب نکلل منتاد دی کتاب حقدار سورہ بے خبر دو خبرې شوې نو الله تاسو ته نو کړې نو دا خبرې دیم تاسو له تاسو لفظ ذکر د قرآن شریف کې تاسو له حقدار الله اعطانا به وهبنا لفظ من لا استعمال له علمنا لفظ من لا استعمال له په استعمال کړی د علم القرآن لیکن دلته کې قرآن نه دا اورثنا لفظ استعمال کو اشاره دې ته کوي چې طالبان اے علماء تاسو حقدار یې حقدار کوچی ظلم نه کوي میراث رشتو کې ظلم نه کوي خپل حق نه تجاوز کوي سره حق نه وایي او مالیات سره تعلق او بیا چې رحمان الله درته دی وارث دی دې په خلا غوړو کې د اسراف او تبذیر نه کاروان کوي او ناجایز دی کې ودرېږي څنګه چې علم آداب اذا کتاب بتاعنا ما درته آداب له حال بساته د مالیات کې سړي د آداب او تاسیس دا به حاصله دا به کې ظلم نه کوي میراث ته ظلم نه کوي صبر وکړه چې کله قاضي فارغ شي فیصله بدله صبر وکړه دا کار امان دی مکه د پدې کې چې انم جوار کړی دي نمیدا لږ صبر وکړه فارغ شي یا تقسیم وکړه صبر وکړه اسنه د سره پکې پلی سوال نه کوي دا قرار مکه قیمتي وي نه کې کوم حق دی مشترک مال شایع ايضا طبعا كده رب العالمين دائره محاسبه وكما طريقه في الدنيا ولا نيتبين غير خپل آداب خپل علم محاسبه په حصول دا آداب دي ادب ذکر کو او بیا چې تکل سینه کې ریواج او مت ترسه بل لگا پیسې د پلاس زمان چې لګي هغه میراث سره حق هغه په لګولو آداب د حصول آداب د لګولو آداب طبعا
قرآن لا يلزم حصول آداب وبيانا بلد رسول نهي آداب وصارت إن شاء الله ذكر الله لترفنا دخل نعمة الآر يقع والأثر كي إيمان دا تحق داري ذلك مثال هذا أو في كم property زمیندار کا تعیب کیا ہے حقدار نو کم دفتر کے بابو سے تھے حقدار نو کم 16 اور 17 گریڈ افسر دے اور 22 اور 21 اور 22 گریڈ افسر دے کہ دنیا پر نظام کے داغیو بیر میں حیثیت دے حقدار نو حقدار ہے وارث نلے اور وارث ہے سب نعمت دے کہ نلے اللہ پر متخیر يتاسو حقدار يده هم أورثنا الكتاب قال من ورثة الذين اصطفينا من عبادنا ولذلك يوم اقتصاد ذكرتهم زي وقت تمهيدي مثال لكم كتاب الفيش زي دواني بدي أو تاسو ته ویل دواني په کوم حق کې دا چاهو لري دغه معنا یو لاسو دواني انتخاب کوي او چې دا غیر اعلی او غټه او کې دواني نه لري ته به څنګه انتخاب کوي ته په کې لاسو دې کې دې چې دا نه مې څه به راځي کوي نو زمون خلک دا غیر انتخاب کوي دوانو معنا ابو دې چلو کې ابي په چارم کوي اول وړي وړي ¿Quién? कि डॉक्टर किसानों वाला सत्ता सुनको है कल जब तक न बोले क्या ना ये बोली हमारा आवाज़ है ये कम पके माता दासान लड़ी रही ये कम पके दरमियाना दासान लड़ी रही ये कम पके दाजम दादी दादी बंदी दासान लड़ी रही कम अड़ेर पकाई दासान लड़ी रही कम आले बिना हर एक पर कीमत रावल पके चारों की जब सलोर दाया कम जासान क्या है बड़े तो بیا دوباره په چانو کې چې کومه ماده اجنری هم ته وبره دریم د پکې بیا چانو کې چې کومه روغې خودي او هغه دغه د پاسه نه داخلي او دې په کوی کې دا دن نه لګا برابر نه اته ځان دې چانو کې کې نو الله ستاسو دا څنګه رب العالمین په دې مخلوق کې چانو په انسان کې راوځي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بهترین حیات بهترین شکل دا الله انسان له حیوان نه دا یو شان دی په انسانانو کې چان هو په مسلمانې ته منتخب الله او قرآن شریف یمنون علیک ان تسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان دا بل شان دی په مؤمنی ولا الله ورته ایمان واجب چان انتخاب الله كيف المؤمنين كيف انتخابهم وعباد الرحمن اتزان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عليه صفات ذكر في القران الكريم عباد الرحمن ذلك خاص بالله وقال عباد الرحمن كلا شرفا وممتاز الجلوس الله سوي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وذا الكتاب حق ساوى يا حق ساوى القرآن الشريف قال الذين بخلق استفينا من عبادنا وعباد اصطفيناك وعباد الرحمن عليك استفينا من عبادنا जो हमने अपने खास बंदों में चुन लिए मखलूक खास बंदगानों की मुंतज़र अल्लाह पाक को मखलूक से जो दर्जा चलो और ये मुस्तहिक़ीन होगा जो रखता है semua jibat. और किताब सब मुआदमी अवल नंबर का उलमा मौलाना القرآن الشريف القرآن شرح حديث وشرح القرآن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث والقرآن سمعنا نقول قال أقيموا الصلاة سمعنا كذا كذا
شرعي او سنت عام اصطلاحي او مصطلح لغت ولا نمبر تاسو څه ته وایي اخي مصطلح پابندي سره الله نه کوه هغه ما عمل الله يقبل ما او کله لغت یو ډیر نمبر فاصله او پسې هغه معنی جوړیږي چې هغه ډیر دا الله پشان او په قرآن شریف کې ګستاخی بیان دي ځکه طالبان وی صلات څه ته وایي تحریک الصلوات د لنډې اډو کې لقاون اقیم الصلاه سمانا به کو چې پابندۍ سره رقص وکي او غډاو کې او غډېږي الله دا مطالبه هم نه کوي دا چې موږ سار 2 رکعاته هر رکعت کې یو رکوع 2 سجدې او ماسپخین 4 رکعات او مازیګر 4 او ته دا پکې را ډکته او دا پکې تشته او دا اوله قاعده او دا دویمه قاعده او دا رکوع او دا قوم او جلسه ټول قرآن یو خایم مونږه او دا سار مونږ او دا ماسپخین قرآن خو اجمال کړی دی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چې مونږ په وخت کې دا کم ځای راغلی چې دا وخت 2 رکعاته ټیم د پلان کې نه پلان کې دی پورې شروع دی سار او د ماخام د 3 رکعاتو پلان کې نه پلان کې پریم پورې شروع دی دا خو نشته قوم لله قانتين لفظ راغلی دی قیام ته مونږ ثابتو او دا غي نه مونږ خشوع خضوع معلومه او فرضیت ته قیام لیکن الله آیت مجمل لوړي اوس د دې تعداد د رکعاتو تعین د اوقاتو تحدید د اوقاتو تعین او تحدید د اوقاتو اور پسې د رکعاتونو تفاصیل او قاعده اول او اخر او د کې عبده و رسول پورې هغه کې درود شریف هم دی ور سره او دعا هم دا ټول تفاصیل چاو خپل مونتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن متن او حدیث مبارکه شرح شو وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الله ما قرآن در نازل ک او رسل الكتاب وداغي وضاحت توضيح استاف ذمہ دار لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه اي جمعه لك صدرك يا جمعه لك صدرك في صدرك علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه امام بخاری وی ان تبینه للناس خلق تبیت توضیح و وضاحت بکې نو قرآن متن رسول الله مبارک حدیث شرح او قرآن شریف کې چې د خو اخلاق او ترغیب ورکړل شوی دی نو دا هغه ګوره ټول 19 کتاب الصلات دا د اقیم الصلات شرح شو کتاب الزکات د بخاری او ترمذی او د مسلم ابو داود د نور کتابونو 19 دا د زکات شرح شو کتاب الصوم دا من شهد منكم الشهر فليصمه دا غي شرح شو او کتاب الجهاد چې قرآن شریف کې کوم نصوص دي دا غي شرح شو او معاملات چې قرآن شریف کې د معاملاتو کې اجمالی نصوص دي دا غي شرح شو او آداب او اخلاقیات الله موږ مطالبه په قرآن شریف کې کوي دا غي شرح شو نو قرآن شریف چې څوم یا نبی علیہ السلام دلایل قرآن کې یو دلیل مجمل دی او په حدیثو کې تفاصیل راغلي فهيب وحديث القرآن شرح فقه الشيء دي هغه مسائل چې مستنبط د قرآن او سنت قرآن او سنت د تپلیټ کې کېخا قرآن او سنت داسې مثال دی لکه غنم او بوټي د جوارو بوټي د غنم او دانې د جوارو دانې فقه څه دی هغه نه ډوډۍ په حق پلیټ کې درته کېخا اسانه کړه نو فقه د قرآن او سنت او خپل مسائل دي او دا باقي چې څومره علوم دي دا قرآن او سنت خدمت کوي د متن او د شرح بلاغت د رموز او د اسرار او خدمت کوي نحو او صرف د قواعد او د الفاظ او خدمت کوي اصول فقه د استنباط د مسائل چل درته کوي اصول حدیث په حدیث او په قواعد دي کوي یعنی څومره علوم نحو امیر نه ونیسا تر د بخاری پورې چې څومره دي دا ټول د اورثنا الكتاب لاندې داخل دي کتاب داغه شرح داغه مسائل او داغه متعلقه علوم دا ټول پکې راغلي دي کې زم حافظ او قاری راغلي دي زبکه دواړه ام داخلهم حافظ او قاری ولې ځکه حافظ د قرآن شریف خدمت کوي دا پمینس کې ختم نشي ورسیږي کتاب بوسو دی پانی به ختم شي او سیره کې چې کوم قرآن ټول ته غنه ختميږي او قاری صاحب د صحیح الفاظو د قرآن خدمت کوي او دا درې ډېر خدمت کوي د قرآن شریف علما مقصد خو دغه دی چې په مقصد په معنی خلق پیږي چې عمل وشي اصل عمل دی او حافظان او قاریان هم خدمت کوي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سلور دل استاد فار خدای انتخاب وکړه بیا دل کې راځي هو دومره لوی خلق چې الله دی حقدار وګرځول دومره لوی خلق
چې الله پاک دی له سلور در انتخاب وکړه دا خو بس تو جمدون جنتیان دي نو دا پلان کې مولا خو پکې دا چل کوي او پلان کې مولا خو پکې دا چل کوي هغه حافظ خو پکې دا چل کوي او قاری خو پکې دا چل کوي دا چل پکې راغی الله دا چل جواب مونږ ته کړی دی ومنهم ظالم لنفسه ظالم مولا دی پکې وای ظالم حافظ صاحب دی او ظالم قاری صاحب دی ها ظلم خو امام بخاری براشي ان شاء الله تاسو لا باب ظلم دون ظلم ظلم لوی مرتبه کفر دی والظالمون هم الكافرون دا ظلم لاندې مرتبه خلاف الاولام دی ګورئ په خلاف الاولام د ظلم اطلاق کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ځان ته نسبت د ظلم کړی دی آدم علیه السلام امت په دې متفق دی چې د دنه یې را او قران وی فنسیه ولم نجد له عزما مؤاخذه په خلاف الاولام شوی دا ګنا نه د صادره یې را خبره یې را معاف د ظلم اطلاق په خلاف الاولام کې په صغیرم کې هوی د قران شریف کې په کبیرم شوی دا د خپل درجات دي د ظلم درجات د ظلم بخاری شریف کې براشي نو ګوره داسې لفظ الله استعمال کړ جوامع الکلم رسول الله مبارک ته دا الله الفاظ منهم ظالم لنفسه بعض ظالمان دي خدلته کې د ظلم نه غټ ظلم مراد کفر او شرک والا نه کبیره والا ولی ذکر واستو مقتصدون راغلي دي نو مقتصد هغه ته وایي چې نیکیم کوي ګنام کوي منهم سابق بالخيرات باذن الله دا هغه چې ډېر نیک دي نو درې قسم مولیان حافظان او قاریان شو نو مانه کې چاته پوسو کو دا به کم خواري زم دا ظالمان خو به دوزخ پرېخ کې پراته دا مقتصدین چې نیکی بدی دوانه تقریبا برابر کوي دا به دوزخ په میانس کې یا په سر وي او سابق بالخيرات والا به جنت ته دي لیکن رب العالمین خدا منتخب کړی دی د حقدار ګرځولې دي دی له سلور در انتخاب کړی دی نو الله وی جنات عدن يدخلونها طول بجنت ته تقسیم وکړست فیصله کوي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب سرو زرو بنگړي ویلا بیل چول التمم د سرو زرو بنگړي مجولي تاسو ها ما ته یو سړی بنگړي خود خدو نه خاله نو دا په کې سړی بدی نه ښکاری ما دا غړې بنگړي نه سمګه چول هم په کې بدی ښکارو او کله خدو غړې ما چولا بیا په بدی ښکارو د خدو جدا نوعیت ته سړی جدا غړې نه د قرانګي په جنت کې دلته چې سړی بنگړي نه چي نو خنخ کاری التبه اچي لکه غړې چې مون اچو د سړو به جدا قسم بنگړي وي او دا غوي خصوصیت او د خزو به جدا قسم بنگړي وي ولباسهم فيها ولؤلؤا څنګه دی ولباسهم فيها حرير بهر کې تاسو له خدای پاک سوم خو صرف یو ټکی دی رست درته وایم په دې کې دی هغه خلق نه دوکه کیږي هغه دی نه دوکه کیږي د دې آیت په جنات عدن کې چې هغې د دین او د قرآن او سنت د دنیا د حصول ذریعه ګرځي اب یا علماء سوء یا علماء سوء کې داخل هغې سخت مذمت راغلی هغه دی نه دوکه کیږي په دې آیت باندې موږ دواړو نصوصو ته ګورو چا ته ګورو دواړو ته ګورو هلته ډاکټر ته وایي دا دارو خوره بلډ پریشر به دې کنټرول بل ځای کې درته څه وایي وایي ګورې مالګه به نه خورې غوړه به نه خورې یعنې دارو به دله فایده نه درکوي نو که ته په هغه یو عمل کې دا بل پرېږدې کار نه کوي که صرف مالګې او د غوړو نه پرهیز کې او دارو نه خورې هم فایده نه ورکوي او که صرف دارو خورې او په دا بله حکم عمل نه کې مالګه هم ورسره خورې غوړ هم خورې بیا فایده نه درکوي دواړه به یو ځای کې نو کار به وشي مالګې غوړو نه به پرهیز هم وکړي دارو به هم وخورې نو فایده به درکړي موږ دې نسته هم ګورو هغې ته هم ګورو چې کوم ځای کې د بعضې علماو نبي علیه السلام سخت مذمت کړی دی بدې ویلي نو موږ دا نتیجه ترې راوباسو چې هغه مولیان او حافظان او قاریان دي چې هغوی د قرآن او دین د دنیا د ګټې ذریعه ګرځولی هغې د خدای دپاره نه زده کوي هغې د دنیا دپاره زده کوي دې خبرې له لږ وروسته راځم په ما تاسو خدای لوی علم لوی فضل وکړو لوی کرم وکړو چې دومره لوی نعمت ته موږ الله منتخب کړو موږ یې حقدار وګرځولو موږ یې ورته کېنولو اوس د آداب او خیال کو ساته نو انشاءالله چې دغه جنات عدن یدخلونها کې به داخل شو په خیر دا نور څیزونه چې څومره دي که نه یو نقطه درته ووایم دا نور څه که ته وایې انجینیرنګ دی که ته وایې طب دی او ډاکټري ده او که ته وایې چېرې د پلانکي وجود طاقتمند دی ریسلنګ کوي کبډی کوي دا خو ډېر لوی خلک دی قسم په خدای هغې ته لوی مه وایه دغه څیزونه خدای حیواناتو له هم ورکړي دي علم نه دی ورکړی دغه حیواناتو له هم ورکړي دي علم نه دی ورکړی انجینیرنګ نظام
یو د شاتو په مچۍ که تاسو سوچ وکړئ که نه چې هغې له خدای د انجینرینګ کم شعور ورکړی دی او کم ادراک او پوهه ورکړې ده دا ستا د انجینیر نشته د دعوې سره درته ثابتوم د شاتو مچۍ په پیټۍ کې یا په د اونې په ډډ کې چې ځان له کور جوړوي قانون دا دی که لږه رڼا شي ورته بیا تښتي دته به پوره تیاره کوي شاتو مچۍ چې کوم پیټۍ وي هغې باندې خټه راکاږي په دې غاړو باندې چې دې ته رڼا داخله نه شي سر باندې مضبوطه کپړه واچوي چې رڼا ور نه شي او کم چې کم ډډ ځای وي تیاره وي د دې قانون دا چې رڼا نه به تښتي به تیاره کې خپل کار کوي ته انجینر په تیاره کې کار کولی شي او ما ته 500 په دې 1000 بلف ولګوه یعنې زما کار نه کېږي تیاره کې نشي کوی دا په تیاره کې کوي نمبر 1 کم کور چې بیا ځان له جوړوي مخمس دی که مسدس دی هغه کور هغه کور ته وګوره د یو زاویې د بلې زاویې په منځ کې د ویښته برابر فرق نشته یو کور او د بل کور د دیوالونو منځ کې د ویښته برابر فرق نشته پیمانه ورسره شته ستا انجینر بې پیمانې کار کولی شي سال ورسره شته هغه ګونړو چې هغه ګلکار یې کله داسې کوي کله ټول ورځ په هغې تېره کړي او ورسره شته هغه سال ورسره نشته مزې ورسره شته چې دیوال پرې غي او ورسره نشته نه ورسره مزې شته نه ورسره سال شته نه ورسره پیمانه شته ارکیټیک نقشې والا روسي را چې ماته اول نقشه واچوه وروسته به سره ګورو نقشه هم نشته او لګیا یې څونه ښایسته کور پکې جوړوي څونه اعلی مزېدار او دننه خپل نظام څنګه چلی قسم دی که امریکې باچا هم داسې نظام وچلی کوم نظام چې هغوی کې روان دی باقاعده ډیوټي لګېدلې ده څوک اوبه راوړي هغه مچۍ اوبه راوړي هغې ډیوټي دقه ده او بعضې لګیا دي د ججوره کې موم دی موم هغه راوباسي او هغه انجینیرینګ سیسټم دی دیوالونه وایي دا هرې مچۍ نه کوي دا مخصوص مچۍ دي دا مخصوص مچۍ دي چې کورونه جوړوي نورې اوبه راوړي څه پکې خوراک راوړي ګل په دې که خیال یې د خپو پورې واړه واړه غونډس کې نښتي ګلان راوړي دا ځان لري هر یو داسې نه کوي څه رس راوړي په ګلانو ګرځي د هغې نه رس را جمع کوي هغه رس راوړي دا خو د بار نه ډیوټي شوه د دوی خپل کار کوي څه په دا پیټۍ په خوله ناستي څوکیدارانې دي چې بار نه څوک را نه شي چې څنګه مچۍ ورځي که نه مونږ خو چې دلته څوک راځي هغه دروازه هم لګولي دروازه ټینګ ناري کې پته هم کله ولګي څه کله پکې غلم نه نوځي او کله پکې ساز هم پاتې شي هلته کې چې څنګه مچۍ ورنه نوځي هغې ورته هغه ګیټ څه کم ګیټ ورته وي ما نه نوم یې شو سیکورټي ګیټ سیکورټي ګیټ باندې مچۍ ناستې دي مجال څه چې هغه مچۍ چې د کور سره تعلق نه لري هغه دننه پرېږدي میلمانه هم نه پرېږدي هغه ځای کې وجني او بار یې راغورځوي د باچا په سیکورټي ځان له مامورې مچۍ دي چې هغه به د کوین او د ملکې او د بادشاه حفاظت کوي دته نقصان ونه رسېږي بچو له خوراک بعضې ورکوي هغه لګیا دی هغه خپل کار کوي او د ټول نه لویه خبره څه ده لویه خبره ده چې دننه پکې بعضې مچۍ لګیا دي هغه وزرې وایي ببوزي کار کوي چې دا شات کچه دي چې دې نه د اوبو چي شي او دا ټینګې شي فرار دي پکې دننه فرار هغې وزرې وایي دننه ناست دي وزرې وایي دا شات درته وچوي او تپوس وکړئ شاتو والان چا چې د دې حلم کړی دی هغې ته تپوس وکړئ هغه وچ شي چې وچ شي سیل پې د پاسه ولګئ تک سپین با سیل بند خطابه مسک مکمل درته بند کړي دا ټول په تیاره کې دا ټول بې د اسبابونه دا ټول بې د کاغذي نقشې نه راشه وکړه که نه ستا انجینرینګ داسې کولی شي به کوي خو اسبابو ته محتاج یو ښایسته مزېدار نظام نو دا انجینرینګ خدای پاک چاله ورکړه شاتو مچۍ دا کمال او د وجود طاقت به څه کمال خدای شته که د خر د خپو مره طاقت ستا په غټ ریسلر کې وي ریسلینګ والا غټ ریسلر دی چې ودروه خر ته شاته یو دوه لتې وي چې دا بوتاړ ولا ماتوي که نه ماتوي او که دې وي نه د خر د خپو مقابله خو کولی شمه نو ته یې تیته کېنوه که د پاسه پرې لږ غوندې ځان ور وغورځوه چې څومره ټیزونه ترې وباسي دا ګوره دا خدای پاک د وجود قوت او طاقت اتي ته وګوره زمري ته وګوره زمري ته وجود یې کم دی څومره طاقت د الله پاک ورکړی دی اواز خدای چاله ورکړی دی خر له د خر په شان چغه څوک ویلی شي او که د سترګو طاقت کمال ګڼئ نو د سترګو طاقت چې خدای پاک پیشو له کم ورکړی دی په تیاره کې کم دی ته ځان رسوي د سترګو طاقت دا خدای پیشو له ورکړی دی او د غوږ طاقت زمونږ حیات الحیوان لیکلی دی دا دغه له خدای ورکړی دی کونی له کونی یو قسم شی دی د مچ عمره په دې ساربو په دې شا کې ناست دي
سارو په دې شا کې ناستي څوک ورته کورې وایي څوک ورته کونې وایي موږ ورته کونې وایو د دې سارو د دې میخې او د غوا په دې شا په دې ویښتو کې ناستي دله خدای د غوږ طاقت ورکړی دی پخوا به څو پخوا به چې غلو غلا کوله په صحراګانو کې او دا کونې به یې راواغې شپې ته به یې ولې پړې نرۍ غوندې تار واچو دی به یې په میدان پرېښو چې دی به کم طرف ته روان شو که نه نو غلو به وایي قافله دې خوا روانه ده ځکه دې څاروو پسې زور کوي نو قافله کې خامخا څاروي وي ګوره دا خدای پاک حیواناتو له ورکړي او طب او ډاکټري دا د کمال شی دی قسم دی مولانا طیب صاحب قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې واقع لیکلی وی ما تاسو ته مخکې نن زما خبره ټول د وعظ او نصیحت سره تعلق دی نو هغه لیکلی دی وی مونږه لاړو شهري کې اوسېدو مونږ بانډې ته لاړو وی بانډه کې رشته دارانو د هغوی خواله لاړو د بانډې موسم زمونږ ډېر خوښ شو ځکه په ښارونو کې شور شغب زیات دي دوړې پکې زیات دي لوګي پکې د ګاڼو وي بانډو کې ابو هوا مزېدار زمونږ د بانډې ژوند خوښ شو مونږ رشته دارانو ته وویل چې تاسو خو ډېر ښکلی ژوند تېر کړه ابو هوا صفا ده نه شور نه دوړه نه ګرد و غبار وي هغې وي چې واقعي دا ده خو مونږ د بیزوګانو نه ډېر زیات تږي یو شادوګان هغه راځي مونږ نه کټوی تختی جامې مونږه نور ته خوري کړو چې وچې شي هغې یې راله خرابې کې وې تختی رانه په دې کورونو کوټو کې ګرځي اوس څه نه شو ویل قاري صاحب وی ما چې ورېږه زه به هم خلاص کړم وی مونږ لاړو د پساري دوکان ته او زهر هم برابر کړل او اوړم واغږل په هغې کې مغه زهر واچول په عجیبان ته او ډوډۍ هم ترې پخې کړې مونږ وایي چې دا به په کوټې د پاسه ورته چوره کړو دا بیزوګانې به راشي وبخوري یو شل پنځه به په دې مړه شي د ورځې ورځې ورسره دا چل کوو بس خلاص به هم کړو وایي چې ډوډۍ هم پخې کړې هغه هم چوره کړې په کوټه د پاسه مو ورته واچول وی دې کې یو دوه درې بیزوګانې راغلې وایي چې راغلې هغې خو لاس سره شي اوچتئ ډوډۍ یې واخېستله اول یې دلته بوی کړه واپس یې پرېښوده او لاړې اوهو دې خو پې پیش وی لږ ساعت پس نورې بیزوګانې راغلې هغې هم ډوډۍ راواخېسته او بوی یې کړه او لاړې بیا لږ ساعت پس یې کتل نو نورې بیزوګانې راغلې هر یو سره یو شنه پاڼه ده شنه پاڼه کېښودې هغه پاڼې او هغه ډوډۍ په شریکه وخوړه ښه برابره زهر وال او بیا هر بیزو خپله پاڼه راواخېسته ورپسې وخوړه او موږ ته یې نیغ نیغ کتل او په هغه کوټه د پاسه داسې ناچګانه او ګډا یې وکړه که نه چې سم وګډې دی او موږ ته یې دا خبره کوله چې څه را سره وکړل تاسو په موږ ډوډۍ زهر اچولې دي دا دې موږ له دارو راوړل ښه وګډې دی او ښه په خوشحالۍ لاړې خبره ختمه شوه اوس ګوره ته چې زهر موږ معلومو رښتیا ووایه لیبارټرۍ ته ټېسټ ته لیږو چې بجلي نشته سبا به نتیجه درکوم یاره جید ما په دې تجربه رانله ورېږه دا پلانکۍ لیبارټرۍ ته لیږو هغه لیبارټرۍ خو زهر درته وخول چې دي لیکن د زهرو دپاره دارو څه دي تر ننه پورې ستا لیبارټرۍ نشي معلومول بیزو له شادو له خدای په پوزه کې لیبارټرۍ پیدا کړې نه هغې لیبارټرۍ کې د بجلۍ ضرورت شته نه په هغې کې د سبا او بلو د راتلو ضرورت شته هغه لیبارټرۍ نه خپله معلومه چې دی کې زهر دی پیمین هم الله پیدا کړی دی ور چونکې هغې دا نظام دی هلته وله خدای انتظام کړی او بیا دا زهر یې معلوم کړو د زهرو نوعیت یې معلوم کړو چې کوم زهر دی او علاج یې معلوم کړو یو دوست زما پخوا زمانې خبره ده افریقې ته تللی و تبلیغ کې کال ده زموږ شاګرد و چې راغې ما ته یې قصه وی افریقې ته لاړو هلکه څنګه و نو کارګزارۍ کې یو دا وی یاره یو ناشنا واقع درته وی وی موږ افریقه کې ځنګلونو کې د سمندر په غاړه یو کلي کې لګیو او دعوت هم چلو وی موږ چې کله موده خلاصه شوه راتلو نو زموږ یو ملګری و هغه به ګیره توروله دلته چېرته نو چونکې هلته خو سړی د کلي ملي نه باري نو هغه دارو درمل یې ځان سره بیګ کې سنبال کړي و نو هغه ګیره تورول یې پرېښي ګیره یې سپینه شوې نو چې تلو موږ خپل قصې پسې برېت او ویښته برابرول نو هغه دارو راواخېستل او ګیره یې ځان له تورول دریاب په غاړه ناست شیشه ورسره نور ته ناست وی چې ګیره یې توروله په یو طرف یې پورې کړه او بیزوګانې ویل ته ځنګل کې ډېرې زیاتې دي اوس یو شادو بیز راغی او هغه دارو یې ترې لاسه ونیول اوچت یې کړل او د سمندر دریاب ته یې شغال کړل یا خدایه پاکه موږ منډې ووالې خوند یې ونه کړه دا څه په جنجال وړي ځکه نیمه ګیره سپینه ده نیمه توره شو جمعیت جنډه دلته برابر شو
دا څه په غم وړي اوس بانډه ده او دا صحرا ده دلته دکانونو کې دا شی شته هم نه دا خلک به څه وایي دا څه په جنجال وړي ډېر پریشانه شو خفه شو وایي خیر دی کې یو بیز راغی مونږ چای پخوله ځان وایي هغه یو څو ډکي ځان سره راوړله بیز او په هغه اور کې واچو ویې سوځو او بیا هغه په خپه باندې غیرې را دیکه کړې ځان ته او رالي او په ځان مږي اوس داسې داسې کوي او دغه سړي ته نیغ نیغ ګوري وایي موږ ورته چې هلکه داروي دله راوړی دی دا ګوره په ګیره مږي په دې مخ مږي او تا ته نیغ نیغ ګوري هلکه دا یې ته راواله په ځان ومږه وایي خیر هغه وایي چې په بل غم مې وانه وړی موږ وایي چې ته ومږه نیکبخته ګوره ته صفا ده ته تا ته نیغ نیغ ګوري او رالي مږي دې څه مطلب دی وایي سړی مجبور که موږ ځکه خوند یې ونه کړو نو خو ایرې دي که نه ګیره به وینځې که نه وایي چې هغه ایرې راواغېشتې او ګیره یې پې دواړه طرفین ښه مزېداره ومږله لږ ساعت تېر شو ویښته ټول لاندې وغورځېده یا خدایه پاکه خدای مکه دا اوس راونخېږي بل دا چې کلي زه خلکو کې تبلیغ کې کال له لاړې ګیره دې وخورېده څه بلا در باندې وشو ډېر مونږ هم ورسره پریشان او دې پریشان ډېر پریشان د الله نظام ته ګوره وایي چې سوله دې تېرې شي مونږ راووتو ویښته راووتل لاندې نه او تک تور راووتل یو پکې سپین نو تک تور راووتل وایي ګوره الله بیزو شادوله دا شعور او پویه ورکړې ده چې دا به تر ننه پورې د دنیا امریکې برطانیې فرانس جرمني ساینسدانان او ډاکټران دا جمع کا وایي داسې دارو پیدا کړي چې هغې سره د انسان دا سپین ویښته ختم شي او تور رنګونه به کوي خو دا نشته دا خدای پاک شادو بیزله دا شعور او پویه ورکړي نو دا د کمال څیزونه نه دي که دا د کمال څیزونه حیواناتو له به خدای پاک نه ورکړي د کمال څیز څه شی دی علم دا د کمال شی دی ځکه خو حضرت آدم علیه السلام چې انسان الله خلیفة الله فی الارض کو نو تاسو ته پته د بنیاد یې څو علم علم آدم الاسماء كلها ثم عرضها څنګه دی علی الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء نو بیا الله پې وایي که نه رستو انی اعلم ما لا تعلم او حضرت یوسف علیه السلام چې کله راځي او بادشاه ورته د وزارت پیشکش ځان ته رانږدې کړه څه وایي ورته او وایي اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم دوه څیزونه د وزارت لپاره ضروري دي یو دا چې امانت پکې وي کرپشن پکې نه چې خزانه ونه وي لکه زموږ د چنن والده او ټول په جیلونو کې پراته دي کرپشن پکې شکر الحمدلله د علماو جامه د کرپشن پاکه ده ښه تر ننه پورې د خدای پاک پزه او باقي چې څومره دي دا کټاګان او مټاګان دا ټول په کرپشن کې مبتلا دي یوسف علیه السلام مخکې وي اني حفیظ او دویم څه علیم حالانکې په کار دا وه چې دا وي چې اني حسین جمیل هغه خبره د حسن ده دا نه وایي اني حسین جمیل بلکې اني حفیظ علیم وایي پته ولګېدله چې د لوی منصب د حصول لپاره غټ په ذرایعو کې سبب ذریعه هغه علم دی نو اقا علم لوی نعمت رب العالمین مونږ تاسو ته انشاءالله څه حصه راکړې ده او څه به راکوي که خیر انشاءالله دغه علم پسې تاسو راوتې دا مې دې پورې وي چې ستاسو د دې خپل ډېر زه دلته کې زمونږ بعضې علما او طالب علمان د دې او بعضې مدرسو والا نومونه نه اخلم د دې زمانې د دنیا دار طبقې د دنیاوي اسبابو نه متاثر شي نو زمونږ طالبانو ته هغه څیزونه ور در نه کول غواړي دا غلطې خبرې په کار دی چې حقه زمونږ نه متاثر شي او زمونږ د علم په ځان کې ور در نه کړي چې هغوی زما د پټکي نه متاثر شي او پټکۍ په سر کړي چې هغوی زما د ګیرې نه متاثر شي او ګیره پرېږدي هغوی زما د پیغمبري اخلاقو نه چې تاسو په نقشه کې پراته دي متاثر شي او هغه نقشه قبوله کړي دا نه چې زه د هغوی نه متاثر شم هغوی پټکۍ نه په سرې زیم وغورځم هغوی ټوپۍ نه په سرې زیم لرې کړم هغوی لنډۍ جامې چې زم لنډۍ جامې هغوی دنیا پسې منډه زم دنیا پسې منډه روزي د الله ذوالجلال په دغه کې ده څه ورته ویل کېږي د رب العالمین په اختیار کې ده او روزي الله سره ده نو چې کم انسان الله د شریعت د علم دپاره څلور ځله وله چڼو کې منتخبي کې او حقدار وګرځي هغه له به الله انشاءالله بهترینه روزي ورکوي
نو داسې تاسو خدای نو دا خپل علم او دا خپل طالبي ور ذهن کې دا واچوي دا به د دنیا په یو منصب ان شاء الله العزیز مونږه نه قربانو د دنیا ټول مناسب د یو رکوټي د نحو امیر د طالب العلم نه د دنیا لوی مستر قربان ټیک د دنیا کې باغه لګ ډولې به می دنیا کې به مال می موټر به مو سری ارس به سری او د خدای په نسبه فرشتي هغه ته وزر نه غوړي د نحو امیر بچی ته به وزر غوړي ان شاء الله الله په نسبه فرشتي د هغه سړي استقبال نه کوي 22 ګریډ افسر دی ولې نه استقبال وکړي نو دا دغه سيزونه به نه متاثر کیږي ها او دا ولې موږ دا بعض مدرسې ولا ظلم کوي دغه خلق راولي مدرسو ته زمون طالبان ته متاثر شي لا تمدن اليك الى ما متعنا به څنګه دی لکه زهرة الحیات الدنیا څنګه دی لنفتنهم فيه ها او ورزق څنګه دی ورزق ربك خير وابقى نو دغه ته نظر کې شوق پیدا کی دغه سيزونو ته توجه نظر نه دی په موږ له خدای لوی نعمت راکړه دویم نمبر دا تاسو چې کوم سیس کې لګیا ہے او داغه حصول لراغلی دا د پیغمبر میشن دی صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک په ذمہ دارو کې ذمہ داری دغه نه يعلمهم الكتاب والحکمت هغه ذمہ داری یتلو علیهم آیاتک ورت ناظره پکې رااله تجوید هم پکې راغی ذکر رسول الله مبارک بهترین قاری مجوید معنی يعلمهم الكتاب والحکمت ويزكيهم دا د پیغمبر مشن شو انما بعثت معلما رسول الله مبارک فرمای او چې کوم مقصد له الله نبی علیہ السلام لګل دي یا ایها النبی یا څنګه دي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک خلق تورثوا نو هغه ډیوټي نن چا په دماغ اشترا دي مدرسینو د مدرسو عالمانو په دماغ اشترا نو مشن لوی نعمت هم شو مشن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مې تمهید کې خو تاسو په خپل علم باندې خوشاله شئ په الحمدلله موږ په خوشاله یو ډیر روزي به موږ له الله راکړي عزت موږ له خدای راکړي دي او ان شاء الله راکړي بنانه دا خو یو خبره شو دا خو یو تمهید شو دویمه یو خبره تاسو باندې کوم لس خبرې به مباحث به تاسو ذکر کوم لس دیتا زه عنوان ورکوم د آداب الطالب تاسو ته ما مخکې یو نقطه ولیکل تاسو ذهن ما سوې تاسو ته ګوره سړی خو وارث خو د پلار په مال کې حقداري خو د هغې شتلو یې خپل آداب دي او د هغې مال د لګولو خپل آداب که چېرته د داسې شی واغېسته سره یې پکې ښه شی واغېسته دا نورو وارثانو سره ظلم یا په خپله خوښه یې واغېسته او وارثان شته نو دوی ولې خپل حق پوره کوم دا ظلم د هغې د اغېستو خپل آداب او د هغې بیا د انفاق خپل آداب چې ګناه کې خرچ نه کړي دقه رنګې د علم د حصول خپل آداب او بیا د ښودلو خپل آداب نو لس آداب به زه په هغې کې انشاءالله العزیز ستاسو مخکې ذکر کوم چې په هغې کې لومبی ادب دی د رضا الهي او د اخلاص النیت صرف اجمال ویم تفصیل درته سبا ویم په خیر انشاءالله العزیز ګوره امام بخاري رحمت الله علیه په لومبي کې دا حدیث ولې راوړه صاحب د مشکات هم راوړی دی امام بخاري رحمت الله علیه هم راوړی دی نور محدثین هم راوړی دی انما الاعمال بالنیات غټې درې وجې دي غټې درې وجې یو دا چې تاته ارشاد د اصلاح النیت درکوي چې د نیت حدیث ته واورې سوچ پې وکړې ستا ذهن کې خپله راځي چې زه کوم کار کوم چې الله دپاره وکړم د هجرت یو صحابي د ښځې دپاره کړی دی مردود دی هجرت غوندې لوی عمل خو آمیزش پکې د ښځې رضا وه د ښځې حصولو مردود دی نو دې کې راځي که نه من کانت هجرته الی دنیا یصیب امرأة الی دنیا یصیبها امرأة ینکحها وهجرته الی ما هاجر الیه ای مردودة الی ما هاجر الیه نو دا مونږ ته ارشاد کوي مونږ له تعلیم راکوي چې ګورې دې حدیث باندې غور وکړه دا دوه جلده کتاب چې ته شروع کړې د بخاري یا د نورو کتابونه مثلا وې نو ګورې نیت کې دی د الله رضا راوله یو شو دویم څه دویم دې ته اشاره دې ته کوي چې زما مقصد هم د الله رضا ده دا د حدیث ته نیت مې په اول کې په ذهن کې پروت دی او دریم
ذکر پیاروس الفاظ برته زویم انما لامرئ ما نوى چې نیت ډېر اعلی څومره چې د نیت علی نو هغه مره ثواب او اجرونه به ان شاء الله العزیز علی. نور تفصیل به زه دې کې ویم، صرف دا راکوټې غوندې خبره مې تمهیدن تاسو ته کېښوده. نور په دې سبا که خیر ان شاء الله، سبا خو د جمعې ورځ ده، خالی په ورځ به که خیر ان شاء الله باقاعده موږ افتتاح. اوس یو څو خبرې زما وروڼو تاسو یې کوټې لږ غوندې خارجي کړو. طالب علمان الحمدلله ډېر راغلي دي.